سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو د مرکز کابل اړوند په سروبي بازار کې ولاړ یم او سروبي په یو شي باندې ډېر مشهوره دی لکه څرنګه چې هر یو سیمه هر ولایت او هر ولسوالۍ په یو شي باندې مشهوره وي که ښیوې ولسوالۍ ته ورځې هلته به حتما د پنیر صفت کیږي او د پنیرو هغه بوی به در باندې لګیږي او خوند هم کوي که شینوارو ته لاړئ نو شینواریزه کړۍ او همدارنګه د هغه ځي روژ به ډېر مشهور وي کابل ته چې راغلی کابل کې به نو کابلي پلو ډېر مشهور وي او که کندوز ته لاړئ نو کندوز کباب خو کله چې بیا دلته راځئ یعنې سروبي ته د دې چې مایان به بیا ستاسې ذهن نیسي او ډېر خوند هم کوي زه چې کله هم د سروبي مزل کومه او یا د کابل نه ننګرهار ته ځم او د ننګرهار نه بیا کابل ته ځم زما ودرېدنه بیا دغه ځای کې وي دغه قاري صاحب ګورئ د سره زموږ خبرې اترې هم کېږي او د دې ځای هغه تازه میان هم موږ نوش جان کوو نن هم راغلي وو چې د دې ځای انځور هم راواخلو خبرې اترې هم وکړو او میان هم وخورو مخکې له دې چې خوراک وکړو دغه قاري صاحب سره څو خبرې کوم سلام ستړی مو شي په خیر راغلی جوړې خیرت ده قاري صاحب څنګه یې الحمدلله شکر ده ژوند چارې دې څنګه روانې دي شکر ده له خدای راضي وو څو میان دې نن لال کړي دي خان نه مه خبره کوه میان خو د شپې نه ترتیب برابرو سبا د خاطره ښه سبا د بیا سبا چې شي دوکانونه خلاص کړو بیا نور اخته کوي مساله کوي د پخېدو دپاره بیا چې پاخې وکړو بیا مشتریان راځي او خورې ښه او څنګه دي ستا مشتریان ښه دي که نه دي دا دې لکه زموږ دپاره اچولي وو الحمدلله او دا ستاسو درنو ملګرو دا وګورئ څومره ښایسته کباب یې موږ ته برابر کړي دي تاسې دا وګورئ دا ورسره بیا دا وګورئ قاري صاحب څه یو دانه بله اچومه دا مې مو اچو یو دانه بله مو اچو بله مې مو اچو دا څو روپو شو پروانه دا 15 افغانۍ شو ښه حساب یې نیسه قاري صاحب دا به د څو روپو وي قاري صاحب دې نه موږ ته تازه راکړه یاره دا بېرته دې کې اچومه مشکل نشته واشه او دغه ځینې بیا ما ته تازه راکړه دغه ځینې قاري صاحب دا به د څو نه وي دا ټول دا خو کیلو په څو دی اول دا راته ووایه کیلو خو په 250 روپۍ 250 افغانۍ او دا واړه دا کیلو په 200 روپۍ دا په 200 ده دا هغه یو شی دی او دا په 250 دی او دا مې په څو دی دا د ټوټه مین دي اوس خوراک ده او هغه روغ مین دي څه روغ مین خوښوي او څه ټوټه دا هغه یو دی یو شی دی یعنې 250 روپۍ کیلو دی او یو کیلو د څومره انسانانو لپاره کفایت کوي دا خو امیر صاحب دغه پرچې نه دي دا خو داسې وګڼه چې یو دوه نفرو د ښه ټیټ کار کوي یو کیلو ښه او ما غوندې سړی شي چې خوراک ډېر کوي دا غوندې سړی ماشاءالله خوراک ډېر کوي یو کیلو 2 کیلو د خو وځي دومره تکړه هم نو نه یم ښه نو دا راته ووایه که نه ایسه زه ورځمه خواته دوی په ژوند کې ډېرې جالبې خاطرې لري سمیع الله ته داسې واوړه هغه ځي ته مه راځه ما پسې هلته ودرېږه داسې واوړه افرین دغلته ودرېږه قاري صاحب ما تا به کیسې هم کوو که نه دغه یو ورځ لغمان ته تللی وم درنو ملګرو ښه لغمان کې ما هغه ته ویلې مالې زه ډېر ښایسته هغه پخولی شم زلوبۍ ما ته ویل والله که وایي پخولی نه شي ګوره دا زما واوره ما ورته ویل مالې پخولی شم ما ته وایي راشه کښېنه هېڅ چې ورته کښېناستم ونیوله هغه نه دي جوړې چې کړۍ چې جوړې هغه مې داسې لړل تپل کړي وو ښه چې مه کوه پوښتنه بیا هغه استاد راته ویلي وو زه دې تاوان هم راکړه ګپ یې راسره لګو لغماني و ډېر ځوان طبیعته انسان و نو زه اوس دا وایم چې زه ګوره میان هم پخولی شمه ته ما ته راکړه دا ګوره ښه ته وایې چې ته دا اوس دې نه هلته نه شم اچولی دا اچولی شم هلته اچولی شم ته څه وایې نو دا وګورې یو دانه مې چاپه نه کړل ګورې تکړه یم که نه یم ولې نه تکړه اوس ما ته شاګردي راکړه که نه راځه شاګردي څه شي موږ په ځای کښېنه دلته ته به بیا څه کې او زه به ستا شاګرد شم نن دې به ولاړ یم او زنده‌باد یاره زنده‌باد یو کار ولې نه کوو بل زه به ستا کار شروع کړم ته زما کار شروع کړه ته ویډیوګانې ډکوه او هېوادوالو ته هغو هېوادوالو ته چې د خارج کې اوسېږي او له هېواده لرې دي هغو ته د وطن ښایسته منظرې راخله ورته رسوئ ولې نه په سر سترګو نو څه رقم چې دې خوښ وي نو بیا دا کار کوی شي که نه شي ایډیټ ته یاد دی که نه دی ته چې دا کار کوی شو موږ هغه نه شو دا خو زه یادومه نو هغه پهلوان راسره دی وګوره موږ به هم هغه یاد کړو که نه قاري صاحب په ژوند کې د مایانو پخولو تر څنګ جالبه خاطره راته وایي چې کله دې په ژوند کې جالبه خاطره راغلې وي هغه ماته وایي چې کله دې خندلي کله یې خپله ځان سره تکرارې خاندې چې دا څه رقم د کیسه وشوله کله نه ماهي تښتېدلی او یا چا ته ویلي دلته درنه سوځېدلی ډېر وي او یا داسې کار شوی چې تا د چا زنګ والی چې دومره مایان ما ته تیار کوه هغه اډر در کړی خو بیا خپله راغلی نه
سپیس پکې کړي داسې یو ژوند کې د کومه جالبه خاطره والله خبره دا شی ده چې بعضې خلک میین ورته پخه و فرمایش راکړي هغه خو انسان د فکر بله خوا یي چې هغه به نرم خوښوي مونږ وچ ورته پخ کړي سړی بیا غوسه وي چې دا دې وایي مونږ د وچ پخ کړي په همدې موږ هغه یو چې وروره خیر د مونږ نه وچ سوي دي بیا به شي ورته بیا به آینده چې راغلی بیا به سم نرم پخو او ما ته څنګه پخې څنګه کوم چې ته بس مثال غواړې وچ غواړې وچ پخو نرم نه ما ته لږ نرم غواړم نرم به پخو نرم به درته پخېږي نرم صحیح ده او دا بچي دي که څنګه چل دی دا واړه میندې شیرمیان دې ته وایي دا د سروبي باندې نغلو دي دا هغه جینه نیسي دې دا نسل همدغو نه دا نه غټېږي نه دي نه ټول یو اندازه دي دا بس نیسي او هغه نور وطني میندې چې دي هغه چې غټېږي هغه طالبانو بند کړي او نیولې منه دي البته دولت بند کړي دي او دولت بند کړي ډېره مننه کور دې ودان اوس نو داسې کار وکړه د دې جینه موږ ته د 100 افغانیو راکړه دا لږ سره شي بیا ورته خرچو ته خو دې پام دی که نه نه خرچ 100 افغانیو ظالمه د خدای موږ 100 افغانۍ خبرې خانه ما 3 میاشتو کې ایله ګټو ته بیا داسې پیسې اسانې دا خو یې په اسانه ګټي ته بیا هم په اسانه ګټي زه وایم چې همداسې خرچو او همدغه دا نن چې په دې حال یو همدې خرچو خوړلي یو موږ ته خدای 100 افغانۍ یو حساب وکړه یو روپۍ اړوه نیم ساعت لګېږي 100 افغانۍ او ډېره غټه خرچه مې وکړه او کالدارو ته چې واړی او 8.5 افغانۍ کلدارې شولې 100 افغانۍ همداسې ده که نه 100 افغانۍ 8.5 کلدارې جوړېږي بیا یې شماره نو عزیزه څنګه اشارې کوې لکه وږی یې څنګه سړی لکه وږی شوی دی چپس خورې که نه مایان ما ته خو دا مایان یې پخ کړي دي ډېر خوندور به راته پخوي د خیره سره نو مایان به راته پاخه کړي موږ هم درنه اجازه اخلو ځو وروستیو کې یو ښه پیغام دې راته پرېږده چې په ژوند کې زه عملي کوم هم زما په ژوند کې تغیرات راشي هم هغو هېوادوالو چې دم ګړې تا ګوري پیغام راته راکړه یو ښایسته نصیحت راته وکړه والله نه ده لږ مخکې دلته یو ملګری راغلی مسافر و هغې سره مې لږ څه غوره وکړه مالې کوم ځای نه راغلی وایم موږ خو پاکستان مسافر راغلو مالې څه کاروبار څه کوئ وایه هلته بس کاروبارونه کوو بس مالې هستې د کوم ځای وایو د افغانستان اوس پاکستان کې مالې څنګه افغانستان ته زړه نه کېږي یا دلته مثال جنجال څه شی څه خبره وایي نه هسې پخوا نه تللي پیدایش هم هلته شوې ده مالې یو دوه درې ورارګانې سره وایي دا څه کار څه کسب وایي دوی ته اوس پاس هغه جوړو دلته افغانستان ته راغلي تذکرې مسکرې ما دوی باندې ولې سبق خو مکتب نه وایستی وایي نه دوی پلار په جرمني کې د دوی تذکرې جوړو چې دوی هم جرمني ته لاړ شي مالې دوی ولې د دې سبق او مکتب ولې نه وایي چې آینده یې روښانه شي بالکل او دا سبق وایي چې ښه په بده پوه شي آخرت وپېژندي د قبر او د دنیا حالات هغه وپېژندي چې بس دوی نه وایي او خارج ته زړه کېږي چې لا خارج ته ولېږو ما ول ډېر بعضو سره وکړو ما ولې خارج ته به یې ولېږئ خیر ده عمر به هم تېر شي ځوانان به شي اخر یې خو تګ لرو اصلي ځای دا هم ګوره چې دا هم ونه سوځي ما ولې دوی باندې درس مکتب ووایسته یا مکتب او سبق دې ووایسته یا چې آینده ښه شي او بالکل تاسو ته دعا ما وکړئ ستا د خبرو نه هدف دا دی چې درنو هېوادوالو ته وایي چې تعلیم وکړي او د تعلیم له نګاه نه هم د ټولنې او هم د ځان او د هم اسلام خدمت وکړئ ډېره مننه کور دې ودان الله دې ونازوه آینده چې چیرته ناست یو مجلس کې یو څوک خبرې وکړي یو مسله وکړي چې څوک پند ترې واخلي څوک نه پوهېږي هغه پوه شي چې دغه قاري صاحب یا مولوي صاحب یا ملا صاحب یا استاد دا خبره وکړه دا ذهن کې تېر شي چې دا خبره وکړه چې دې باندې عمل وکړو انشاءالله اوس ډېره مننه او یو نصیحت درته زه هم کومه مسافر چې راتلو لګي قدر ډېر کوه او په ورځنۍ کیسه کومه ګوره نیکو درنو ملګرو یو وړه غوندې حادثه راغلې وه بله ورځ زما او د دې ترمنځ خو دې راسره واده کړی چې بیا به نه راځي که بیا راغله بیا یې ګوره ټولو لیدونکو ته وایم صحیح دی ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره وئ دغه برنامه ګورئ راځئ مخکې کابل ته ورځو او په کابل کې ښایسته منظرې در باندې کوم پاتې شئ